متقي په ایران کې له چا سره لیدنې کړې دي؟ آیا رښتیا هم یې د اسماعیل خان وراره په ایران کې د افغانستان سرپرست سفیر ټاکلی؟ دا او ډېرې نورې پټې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي دي چې ایران ته د سفر پر مهال یې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. نوموړي نن له ایران څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي دي چې په تهران کې له دواړو سره لیدلي او خبرې یې کړې دي. هغه د دې لیدنې په تړاو نور جزئیات هیڅ نه دي ورکړي. د طالبانو ویان بیا ذبیح الله مجاهد هم دغه لیدنه تایید کړې ده او ورسره یې ویلي دي چې په دې لیدنه کې اسلامي امارت له لوري اطمینان ورکړل شوی دی چې هغوی کولی شي له کوم تشویش پرته وطن ته راشي. اسلامي امارت کوشش کوي چې د هیواد راتلونکی د ټولو لپاره د ډاډ وړ وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. د مقاومت جبهې ویاندویانو پرون د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر سره د احمد مسعود لیدنه رد کړې وه. د راپورونو له مخې چې ښاغلي متقي له اسماعیل خان سره تر لیدنې وروسته د هغه وراره قیوم سلیماني په ایران کې د افغانستان سرپرست سفیر ټاکلی. عبدالقیوم سلیماني تر دې وړاندې سفارت مرستیال و. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د امیر خان متقي د دغه لیدنو په اړه که تاسو هم کوم څه ویل لرئ نو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. موږ ستاسو کومنټونه، نظریات، انتقاد او پیشنهاد په پوره حوصله لولو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.